په جرمني ژبه کې خیالي جملې یا شرطي حالتونه څنګه بیانولای سو، لکه کاش کې زمونږ په هیواد کې آرامي وي، یا کاش کې ما د ازموینې لپاره ښه درس ویلی وي، یا که چیرې ښه درس مې ویلی وي په ازموینه کې به کامیاب سوی وم. د دې ترڅنګ دا جملې خو به هم حتما لیدلې وي: Ich hätte gern einen Kaffee یا Ich würde gern. دغه حالتونه او دا جملې ټول د کنیوکتیو 2 په حالت سره جوړېدای شي. راځئ په دې ویډیو کې کنیوکتیو 2 چې د B1 د کچې یو اړین ګرامر ده په ګډه سره زده کوو. د دې ګرامر ابتدایي برخې په A2 کچه کې هم زده کوونکي زده کوي. نو که چیرې تاسو د A2 B1 او یا هم له هغې نه پورته کچه کې یاستئ، نو دغه ویډیو او دا درس تر اخره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل کې یو بل اړین ګرامري درس ته په خیر راغلی. کنیوکتیو 2. د دې لپاره چې تاسو دغه حالات یا کنیوکتیو 2 په ښه بڼه سره وپیژنئ، لومړی باید په جرمني ژبه کې د فعل موډونه یا حالتونه وپیژنئ. یو فعل په جرمني ژبه کې 3 موډه یا 3 حالت لري. لومړی ته انډیکاتیو حالت یا د فعل حقیقي حالت وایي. د فعل حقیقي حالت یو حقیقي عمل ښکاره کوي، لکه احمد یو کمپیوټر لري یا احمد کیسه کوي. په همدې ډول احمد مکتب ته تللی و. دغه ته ټول حقیقي حالت وایي. انډیکاتیو حالت شپږ زمانې لري: پریزنس، پریتریتوم، داس پرفیکت، پلوسکوامپرفیکت، فوتوغ 1 او فوتوغ 2 پکې شامل دي. کله هم چې موږ دغه زمانونه په یو حقیقي حالت کې خبرې کوو، دې ته انډیکاتیو حالت د فعل وایي. بل حالت ته امپراتیو یا د فعل امری حالت وایي. کله چې موږ یو چاته د یو عمل د کولو په اړه امر کوو یا هم دستور ورکوو، دغه ته امپراتیو حالت وایي، لکه دا کار وکړه یا کړکۍ وازه کړه یا درس ووایه. دې ته امپراتیو یا د فعل امری حالت وایي. او دریم ته موږ کنیوکتیو وایو، د فعل شرطي یا غیر حقیقي حالت. کله چې موږ یو غیر حقیقي حالت لکه خیال، خوب یا خپله هیله یا هم یو راپور بیانوو، بیا له کنیوکتیو حالت نه کار اخلو. کنیوکتیو حالت په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو ته کنیوکتیو 1 وایي چې دا معمولا د راپور جوړونې په وخت کې کارول کیږي، کله چې موږ د یو بل چا کیسه بیا بیانوو، لکه احمد ویلې چې دی پیسې نه لري. کنیوکتیو 2 بیا په شرطي او غیر حقیقي حالتونو او جملو کې کارول کیږي چې راځئ لږ په تفصیل سره راوسپړو. کنیوکتیو 2 چیرته کارول کیږي او د فعل ګردان په دې حالت کې په څه ډول ده؟ لومړی د هیلې، خوب او خیال لپاره یعنی د ونش لپاره کنیوکتیو 2 حالت کارو. د بیلګې په ډول Ich wäre gern reich. زما خوښیږي چې مالدار وي. Ich wäre، دغه wäre د sein فعل کنیوکتیو 2 حالت ده. موږ ویلی سو وایو Ich bin reich، زه مالدار یم، دا حقیقي حالت ده. خو که وایو Ich wäre reich یعنی زه مالدار وی، دا یو خیالي حالت ده. gern دلته د خوښېدلو معنا ورکوي. Ich hätte gern meinen eigenen Jet. زما خوښیږي چې شخصي الوتکه مې درلودی. hätte دلته د haben فعل کنیوکتیو 2 حالت ده. دریم بیلګه: Ich würde gern in Kabul ein großes Haus kaufen. زما خوښیږي چې په کابل کې مې یو لوی کور اخیستلی وی. دلته دغه würde د werden فعل کنیوکتیو 2 حالت ده. ټولې جملې دا غیر حقیقي یا یو خیالي یا یو هیله او خوب بیانوي. په جرمني ژبه کې ټول فعلونه کنیوکتیو 2 حالت لري، خو ضرور نه ده چې د ټولو فعلونو کنیوکتیو 2 حالت زموږ زده وي او ټول کارول کیږي هم نه. مخکې له دې نه چې دویم حالت ته چیرته کنیوکتیو 2 کارول کیږي، راځئ چې لومړی هغه فعلونه زده کړو چې کنیوکتیو 2 حالت یې باید د موږ او تاسې حتما زده وي. لومړی اړین فعل ده sein. د دې کنیوکتیو 2 ډېر اسانه ده. که چیرې تاسې پریتریتوم د دغه فعل زده وي، د هغې له مخې نه تاسې کنیوکتیو 2 هم جوړولی شئ. لکه Ich war، du warst، er sie es war، دا د دې فعل پریتریتوم یا تیرې زمانې حالت ده. کنیوکتیو 2 په دې ډول جوړیږي: Ich wäre، du wärst، er sie es wäre. د لومړي کس او د دریم مفرد کس ګردان په یو ډول باندې ده. Ich لپاره هم wäre راځي، er sie es لپاره هم wäre راځي. دا په ټولو کنیوکتیو 2 حالتونو کې او همدارنګه په پریتریتوم حالتونو کې د ټولو فعلو په همدغه ډول ده، هیڅ استثنا پکې موجوده نه ده.
دا قاعده تاسو سره کومک کوي چې په اسانۍ سره دا فعلونه زده کړئ. Wir wären, ihr wärt, sie wären. د wir او د sie حالت هم دواړو یو شی ده. د پریټیریټوم او د کنیوکټیو 2 په ګردان کې همدومره توپیر شته ده چې لومړی یو وکاله توری تغییر کوي املاوټ اخلي او د فعل آخره کې ا اس ټ ا ان ټ او ان ور اضافه کیږي. همدومره که چیرې تاسې په پریټیریټوم حالت کې یا مجموع کې په زمانو کې ستونزه لرئ د هغې لینک درته دلته پورته برخه کې ږدمه کولی شئ مکمل زمانونه هلته زده کوئ. په همدې قاعدې سره د haben فعل هم جوړیږي. Ich hätte, du hättest, er sie es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. د werden فعل هم په همدې ډول ich würde, du würdest, er sie es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. د sein, haben او würden نه پرته باید د مودال فعلونو کنیوکټیو 2 حالت هم ستاسې باید زده وي ځکه چې پکارېږي. مودال فعلونه لکه dürfen, können, mögen, müssen, sollen او wollen. دا د ټولو مودال فعلونو کنیوکټیو 2 حالت ده چې پکې یو وکاله تغییر کوي بغیر له زولن او ولن نه چې وکاله یا وکاله توری پکې املاوټ نه اخلي د نورو کې املاوټ راغلی ده. تاسې کولی شئ له دغه لیست نه یو سکرین شاټ پورته کړئ او وروسته یې زده کړئ. موږ ورځو خپل درس ته ادامه ورکوو. تر دې ځایه پورې تاسې د اړینو فعلونو په کنیوکټیو 2 حالت په ګردان باندې پوه شولئ. د دغه فعلونو ګردان باید تاسې زده وي. د sein wären کیږي، د haben hätten کیږي. مودال فعلونه هم کنیوکټیو 2 حالت باید تاسې زده وي. د بیلګې په ډول باندې ich wünschte. ich wünschte په خپله کنیوکټیو 2 حالت ده کاشکې معنا ورکوي. ich wünschte اصطلاحي معنا یې ده کاشکې. ich wünschte ich wäre in Paris. کاشکې زه په پاریس کې وای. Ich hätte ein Lamborghini. کاشکې مې یو لمبورګینی موټر لرلی. Ich könnte Französisch sprechen. کولی مې سوی فرانسوي ژبې خبرې وکم. دلته ګورئ چې د sein, haben او مودال فعل کنیوکټیو 2 په خپله کار سوی ده. له دغه ډلې فعلونو نه یا دغه درې برخو فعلونو نه نور د ټولو فعلونو لپاره موږ سره له دې چې په خپله کنیوکټیو 2 حالت لري خو موږ د werden کومکي فعل نه کار اخلو تر څو د هغوی کنیوکټیو 2 حالت ولیکو. werden د هماغه فعل له انفینیټیو سره لیکو. د بیلګې په ډول ich würde gern viel Geld verdienen. زما خوښیږي چې ډېرې پیسې مې ګټلې وي. همدغه جمله په دې شکل هم لیکلی سو ich verdiente gern viel Geld. په معنا کې هیڅ توپیر نه راځي. په لومړۍ جمله کې verdienen انفینیټیو حالت کې آخر ته تللی würden کنیوکټیو 2 هیلفسورب سوی ده او په دویمه جمله کې دا د verdienen فعل په خپله د کنیوکټیو 2 وظیفه په خپله غاړه اخیستې ده. لومړی جمله ډیره کارول کیږي همدا کفایت کوي چې تاسې زده کړئ. دویمه جمله هم ځینې کتابونو او ځینې مجلو کې کیدای شي وکارول شي. یعنی د فعلونو خپل کنیوکټیو 2 حالت کیدای شي وکارول شي خو دومره ډیر عام نه ده. هیله ده چې په دغه موضوع مو سر خلاص شوی وي. اوس راځئ چې خپل هغه موضوع ته ادامه ورکړو چې کنیوکټیو 2 نور په کومو جهانو کې کارول کیږي. دوم احترامانه غوښتنه یا پوښتنې لپاره هم کنیوکټیو 2 حالت کارولی سو لکه ich hätte gern einen Kaffee. کله چې تاسې یو رستورانت یا یو ځای کې یو څه له چا نه غواړئ کنیوکټیو 2 ورته کاروئ. ich hätte gern یعنې زما خوښیږي چې لرلی مې einen Kaffee یوه قهوه. اصطلاحي معنا یې دا کیږي چې یعنې ما یوه قهوه غوښتله په احترامانه ډول سره. بله بیلګه ich würde gern mit dir sprechen. ما غوښتل تا سره خبرې وکړم. Hätten Sie vielleicht ein wenig Zeit? لږ وخت مو درلوده؟ دا احترامانه ده. موږ یو چاته داسې هم ویلی سو haben Sie vielleicht ein wenig Zeit؟ داسې لږ وخت لرئ خو که چیرې غواړو ډېر یې صمیمانه او احترامانه ورته وایو بیا وایو hätten. د کنیوکټیو 2 حالت نه ورته کار اخلو. نورې احترامانه غوښتنې یا پوښتنې په دې ډول دي. Könnten Sie bitte langsamer sprechen? کولی شئ خیر ده ورو خبرې وکړئ. Würdest du mir bitte helfen? ما سره مرسته کوئ. Müssten Sie das wirklich tun? باید دا کار وکړئ.
دریم ځای کې چې کنیکټیو 2 کارولی سو هغه بیډینګونګزاتس یا شرطیه جملې دي. بیډینګونګزاتس ته wenn Satz هم وایي چې د wenn کلمه پکې راغلی وي، لکه wenn ich Zeit habe helfe ich dir. که زه وخت ولرم تا سره مرسته کوم. دا یوه شرطیه جمله ده. شرطیه جمله ده خو غیر واقعي یا کنیکټیو 2 نه ده. دا یوه انډیکټیو یا واقعي جمله ده، ځکه چې هم وخت کیدای شي وخت ولرم او کیدای شي تا سره مرسته وکم. خی غیر واقعي په څه ډول کیږي؟ کنیکټیو 2 څنګه جوړیږي؟ wenn ich Zeit hätte که ما وخت درلود würde ich dir helfen ما تا سره مرسته کوله. یعنی نه وخت لرم او نه در سره مرسته کوی سم. دې ته وایي غیر واقعي حالت یا کنیکټیو 2. دا شرطیه جملې موږ یو اوسنی زمانه کې لرو، لکه همدغه جمله یو په تیره زمانه کې هم شرطیه جمله لرو. د بیلګې په ډول wenn ich Zeit gehabt hätte که ما وخت درلود hätte ich dir geholfen ما به تا سره مرسته کړې وه. یعنی په تیره زمانه کې چې اوس وخت له وخته تیر سوی ده، نه مې هغه وخت درلوده او نه مې تا سره مرسته وکړله. موږ او تاسې وویلې چې انډیکټیو کې موږ 6 زمانې لرو، خو کنیکټیو 2 کې شرطیه جملو کې بیا یوازې 2 زمانې سته ده. یوه اوسنۍ زمانه ده، یوه هم تیره زمانه ده. دغه تیرې زمانه بیا د B2 د کچې ګرامر ده چې نه غواړو ډېر په تفصیل سره په دې وغږیږو، ځکه لومړی باید ستاسې پلوسکوامپرفیکټ زمانه زده وي، بیا وروسته له هغه نه کنیکټیو 2 په دغه زمانه کې زده کولی شئ. خو په لنډ ډول ووایم چې د دغه سټرکچر د ویغن یا هیټن فعل نه کار اخلو، ورسره پارټیسیپ 2 حالت د فعل راځي. راځئ چې دغه اوسنۍ زمانه کې یو څو مثالونه نور هم کار کو چې ستاسې ښه سر پې خلاص شي. Es wäre schön wenn sie hier wären. ډېر به ښه وی که هغوی دلته وی. Wenn ich nicht arbeiten müsste würde ich am Wochenende verreisen. که ما کار نه کولی د اونۍ اخر کې په سفر تلم. Wenn mein Deutschlehrer langsamer sprechen würde که زما د جرمني ژبې ښوونکي کرا خبرې کولی würde ich mehr verstehen زه به پرې ډېر پوهېدم. نو دا ول د جرمني ژبې د کنیکټیو 2 په اړه ټول اړین معلومات. خدای دې وکړي چې تاسې په دغه درس باندې سر خلاص شوی وي. که تر اوسه هم پوښتنې لرئ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. راځئ د ویډیو په آخره کې یو څو دانې هغه نور فعلونه چې کنیکټیو 2 حالت یې زده کول یې اړین نه دي، خو بیا یې وګورو چې څنګه جوړیږي. finden پریتریتوم کې کیږي fand، کنیکټیو 2 کې کیږي fände. kommen کیږي kam käme. geben کیږي gab gebe. gehen کیږي ging ginge. wissen کیږي wusste wüsste. نو دا ده د فعل په ګردان کې د پریتریتوم او کنیکټیو 2 ترمنځ توپیر. راځئ د کورنۍ دندې په توګه دا 3 جملې راته تاسې په کمنټ کې ولیکئ چې ښایسته پشم باران وی، سپینه ټوډي وی او تورې شیشې. دا جمله راته په کمنټ کې ولیکئ چې وګورم څنګه یې په کنیکټیو 2 سره لیکلی شئ. تر بلې خپرونې او بل درس تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم.